زه وایم. او دویمه خبره دا وکوله چې د پاکستان او د افغانستان د فوز په منځ کې فرق څه ده. نو زه خو د پاکستان د فوز په اړه دومره معلومات نه لرم، هغه معلومات دی شریک کی. خو د افغانستان د فوز په اړه دومره معلومات لرم چې په قندهار کې د افغانستان د فوز یو افسر، یو قومندان چې د افغانستان د فوز سړی کیږي، هغه و پیغله د بازار د منځ نه پورته کوي او خپل پوستې ته بیا 2 هفتې په غي جنسي تیری کوي، د جنسي تیری نه وروسته هغه وژني او په شهادت رسوي. په اړه دومره معلومات زلرم. د پاکستان فوز په اړه کدی معلومات لري هغه د دې شریک کی. دا چې کومه پیښه د معلومه هغه د دې شریک کی. او تازه پیښه دا په قندهار کې د اجیلا تازه پیښه دا د کمانډو د سرتیری 2 لورګان د اردو عسكر خپل پوستې ته بیا جنسي تیری په باندې کې یا وارنه بار بیا نور عسكر نیسی په داسې او بد حالت کې هغه نه ویډیو کوي چې یعنی انسانیت ته نه شرمېږي. دا ویډیو د کوله وایرل کوله خو به نه هغه د سپیشل فورس عزت خو به ساتلی و. وړې جنکۍ هغه پوستې ته بولي دي، بیا هغوی نه موبایل غواړي، بیا هغوی کمیس ورته داسې کوي چې ما سره موبایل. څومره د شرم خبره ده. د دې د فوز مبارک دغه د تازه معلومات دي. یعنی یو چانه حیا اخلي، عزت اخلي، پوستې ته بیا ویډیو ته نه کې. نو تر اوسه پورې د هغوی دا معلومات نشته چې دغه نور عسکرو چې دا جنکۍ ګیر کړي دي چې دوی کور ته بولي دي که دا جنکۍ ځان سره بیرته بیس ته بولي دي. دا معلومات هم نشته. 2 وړې ماشومان یا په زور یا په رضا د خپل د نظام د ساتنې. لنډه به دومره درته ووایم، په لنډو به دومره درته ووایم چې د CIA دغې روزل شوو ملیشو چې د افغانانو سره کومې لوبې وکولې، د افغانانو د عزتونو، ناموسونو، سرونو، مالونو سره چې دوی کومې لوبې وکولې، اسرائیلي فوز د فلسطینیانو سره نه دی کړي. اسرائیلي فوز د فلسطینیانو سره نه دی کړي. اسرائیلي فوز تر اوسه پورې د فلسطینیانو میرمنې وهلې دي، ټکولې دي، زندان ته یې وړي دي. خو تر اوسه پورې زما په علم کې نشته چې کومه فلسطینۍ پیغله نه دي جنسي تیری کړی وي. د CIA دغه روزل شوي وحشي ملیشې یوه پښتنه پیغله، یوه افغانه میرمن پورته کوي، زندان ته یې وړي، پوستې ته یې وړي، په هغې جنسي تیری کوي. او معلوم الحاله سړی ده، تبلیغات هم نه دي، دروغ هم نه دي، واقعیت دی، اسناد شته، خلک معلوم دي، ټولې رسنۍ پرې وغږېدې. دا ما ته نه یادېږي چې په نړۍ کې د هیڅ پوځ داسې کړي وي. خو دې CIA دغې روزل شوو ملیشو دا عمل کړی ده. قاری صاحب محترم دغه بل ورور عامر تکالی مهرباني وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه سوال ته راشه. لومړی پوښتنه زه به سوال ته راشم. لومړی پوښتنه په دې داخل د نظام کې که نه، په دې داخل د نظام کې هر اقوام موجود دي. تاسې ولې یوازې پښتانه وژنئ؟ تاسې ولې یوازې د پښتنو په سیمو کې ژوند کوئ؟ تقریر نه سوال. کرتاکې مه وهه، هرشخند مه وهه. ما نه دې ویل چې سوال وکړه. دغه ده قصه دې ختمه. نور وایه. داسې ته ما سره په تیاري کې ناست یو، داسې لانجه داسې کته د سمندر ته خطا کومه. سم په سړیتوب غږېږه. پښتنو سیمه کې دا تاجک په بدخشان کې ړوند دی، دا په تخار کې ړوند دی، دا په مزار کې ړوند دی. بله ورځ دغه بیس په کوم ځای کې والوځو د استخباراتي شبکو. دا په پروان کې، دا په کاپیسا کې. خبر نه راځي دلته چرندیات وایي پښتنو په سیمه کې. هیڅ کله به د قومیت ته لمن نه وهي. هر رقم خبرې چې کوي اجازه درکوو. قومیت سمتیت دې شي ته مونږ اجازه چاته نه ورکوو چې خبرې وکړي. دشتي لیلي ته چپ کېنه، چپ بس ته هغه کې ذوالفقار ماج د خلاص. السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاست. قاري صاحب تاسو نه یو 2 سواله کول فقط له تا نه. اول دا ده چې تا مخکې د پاکستان حکومت عسکر مبارک معلومات وغوښته. هغه دا دي چې دوی چې کله وروره د
د مونږ موضوع اخوا به موضوع مونږ نه وړي مونږ هر ورځ په نوې موضوع په بنګالیانو موضوع درته راوړو د پاکستان په پاوج هم راوړو او په هغه موضوع درته راوړو چې اشرف غني پیغلوټ جی ایچ کیو ته وړي وي مهرباني وکړه په موضوع باندې د جو بایدن موضوع ده نه په هیڅ موضوع نه بهر وځي بعد جزئی خبرې ذره زه د بنګال فوج څه کوم د ما د افغانستان مسلې دلته روزانه وحشت روان ده دلته د امریکانو د جګړې لپاره لابي کیږي دلته امریکان په خپل جګړې ته راکش کول کیږي د خلکو پکې ګټې دي دلته د سیاسي مزدوران په جګړې کې خپل ګټې ویني د ما او د تا وینه تویوي خپل بلډینګونه پې جوړوي راشه په دې باندې خبرې وکړو زه بنګالۍ څه کوم او سمه ده هغه مې قاري صاحب زما دوه پوښتنې دي لومړی پوښتنه دا چې موږ د صلح باره کې دا ډېره مهمه موضوع ده او الله پاک دې راولي ډېره نږدې ښکاري لومړی دا ده چې مثلا په ده کې خنډونو باره کې به زه درته یو خنډ وایم لکه د افغانستان جغرافیه او تاریخ نه تاسو خبر یاستئ مثلا زه دلته طالب دا یو د سوال په یو جز کې طالب زه د پاکستان سره مثلا نه ربطوم تا نه دلته مثلا یو عام افغان یعنی زه ستانه پیژنم دلته چې د طالبې که چېرته په افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي لکه کنه نو خصوصا د طالبانو او پاکستان هم په دې کې ډېر دلچسپي ښیي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې راشي نو که چېرته دا خامخا معلومه ده حکومت راشي نو اول دا ګام به دی چې د افغانستان د بارډرونو یا د افغانستان دغه د ډیورنډ کرښې د پوښتنه به کېږي چې دا د پاکستان یعنی هغه د ګټو په خلاف ده دویم دا چې په جګړه کې اکثره افغانان قرباني کیږي مثلا اکثره چې چیرته انتحاري کیږي یا مثلا هغه کې بم ولوزي کنه مونږ خبرونه اورو چې د مسافرو بس په بم والوته یا برابر شو یا مثلا دلته خودکشه وشوه نږدې کورونه کې خلک سوال دې ډیرو بس خبره پلیټ بل ورځ چې د هلمند د سنگین د پیښې نه خبر شوی بل ورځ د هلمند په سنگین کې په لسګونه کسان 15 کسان چې د خلکو په شهادت ورسول دغه معلومات لري کنه و قاری صاحب لرم مطلب دا چې هغه کچیرته مثلا زه عسكر سره مخامخ یا حکومت سره حتمن به پوښتنه کوم چې تاسو ولې دا ظلم وکړه کنه ظلم چې هر څوک افغانان وژني نو موږ غوښنه پوښتنه کوله که دلته د طالبانو هغه ده موږ طالبانو نو حکومت سره چې هغه شغو ته به چې تاسو ولې دا ظلم کوئ ولې افغانان وژني موږ ګناه شي ده کنه زموږ ملک داړي وړي شي موږ کورونه کله به وکوي دا سیده ورځ به کله راځي چې به د عسکرو نه دا پوښتنه کوي دا ظلم ولې کوي خو دا خو چې دا قاری صاحب کاش زموږ دومره وسه لکه تاسو دلته لایف سټریم راځي دا موږ راغلو خپل سوال درنه کوو تاسو جواب اخلو خپل ځان مطمئنو داسې موقع برابر دا د جو بایدن باره کې موضوع ده قضاوت وکوي چې ستا دا وس نشته چې عسكر ته ووایي او ما ته ویلی شي لدینه ته باید معلومه کې زما حقانیت باید لدینه معلوم کې کنه چې ته عسكر ته نشي ویلی چې عام افغانان ما وژنه خو ما ته ویلی شي او قاری صاحب دا مې په دې ویل چې تاسو لایف سټریم کې زیات راځي د هغوی د منظم هغه نشته کنه نو د ما پوښتنه هم دغه وه د خنډ په هغه کې که چېرته ګوره پاکستان چې ده تاسو ته معلومه ده د طالبانو په قدرت ته لاس راوړلو کې ډېر زیات دلچسپي ښیي نو ولې دوی که پوهېږي چې چېرته طالبان افغانانو لپاره کار وکړي نو دلته افغانستان مثلا د ډیورنډ کرښه راځي پښتانه موضوع راځي چې اکثره پښتانو باندې ډېر ظلمونه پاکستان کې روان دي نو خامخا چې حکومت په افغانستان کې ثابت یا پښتانه به راځي دی خوا ته زه یو خبره وکوم ګوره ما ته غوږ ونیسه د پاکستان دپاره یا د ایران دپاره یا د روسیې دپاره یا د ټولې سیمې دپاره تاسو که چې د افغانستان دغه حالت وڅارئ له نږدې نه د کابل اداره په دې تیرو 15 کلونو کې سخته منزوي شوه داسې د انزوا حالت سره مخ شوه چې ګاونډیان خو څه کوي د سیمې هیوادونه هم کای کوي ترې هیڅوک یې نه غواړي ولې علت څه ده زه تاسو ته علت ووایم علت دا ده چې د کابل ادارې چارواکو ته د دې ملت ګټې نه دي مهمې دوی په جهرن په څرګنده په ډېر افتخار وایي چې موږ د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو دوی په افتخار وایي چې موږ د نړۍ امنیت ساتو نړۍ نه څوک مراد نړۍ نه چین روسیا دا هیوادونه نه دي مراد نړۍ نه اروپا او امریکا مراد ده دوی په جهر وایي چې موږ د نیویارک او د واشنگټن امنیت ساتلی ده د دوی اعلی سرقمندان په ډېر افتخار وایي چې د تاسې له برکته په نیویارک او واشنگټن بمونه نه دي چاودلي ګوره دا د دوی شعار ده
دا پټې خبرې هم نه دي، دا زموږ افترا هم نه ده، دا د دوی په د خپلې خولې خبرې دي او په ډېر افتخار یې وایي، په ډېر افتخار دا خبره کوي. نو دوی دپاره د نړۍ امنیت مهم ده. دغې د CIA مزدورانو افغانستان د نړۍ د استخباراتو ځاله وګرځوله. د ټولې نړۍ استخبارات یې دلته راټول کړل، داعش یې راوستو. دا ټوله د سیمې هیوادونه د موږ ګاونډیانو په دې سر خلاص شو چې دغه اداره او امریکایان دا یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولې سیمې دپاره خطر ده او واقعیت هم دا ده. او د دوی پلان هم همداسې و چې دلته داعش رامنځته کړي، داعش شمال ته ولېږدوي، جنوب ته یې ولېږدوي، په دې ولایتونو کې تقسیم کړي، په دې چین وویروي، ایران پرې وویروي، روسان پرې وویروي او د افغانستان نه د خارجي پوځونه ونه وځي. که امریکایان وځي دلته باید روسان راشي، چینایان راشي د داعش د ځپلو په پلمه، او که هغوی راځي نو هغوی به دوی به بیا مسکر وي، دوی به بیا احمداباد سرتیري وي. او د دوی دپاره د ټولو نه لوړ هدف دا ده چې دوی د پردیو نه د خارجي هیوادونو نه مرستې او پیسې او ډالر په یو بل نوم ووهي. دا د دوی لوړ هدف ده. همدا دلیل ده چې دغه خلک په نړیواله کچه، په سیمه ییزه کچه د سخت انزوا سره مخ دي او د ټولې نړۍ د سیمې د هیوادونو په دې سر خلاص ده چې د امریکایانو شتون دلته د موږ دپاره هم خطر ده. موږ حتی د اسرائیل که چېرته اسرائیل هم د موږ سره په دې شي کې یو غږ شي چې امریکایان دلته د موږ دپاره خطر ده، موږ د هغوی هم هرکلی کوو. پاکستان خو پرېږده، که چېرته اسرائیلو دپاره د امریکایانو شتون په افغانستان کې خطر وي، د موږ سره دا غږ بدرګه کې موږ د دوی هم هرکلی کوو. موږ د روسانو هم هرکلی کوو، روسانو ته هم دا خبره کوو چې د امریکایانو شتون تاسو دپاره خطر ده. ایران ته هم وایو، چین ته هم وایو، پاکستان ته هم وایو، د سیمې ټولو هیوادونو ته وایو چې د امریکایانو شتون په دې سیمه کې تاسو دپاره خطر ده. موږ نه غواړو چې د موږ هیواد د جګړې په ډګر بدل شي، د موږ د هیواد نه د روسانو سره سیالي کیږي، د موږ د هیواد نه د چین سره سیالي کیږي، د ایران سره د دې ځای نه جګړه رهبري کیږي. دا موږ نه غواړو. او د سیمې هیوادونو په دې سر خلاص ده. طالب نظام که راځي، د طالب نظام کې د پاکستان ګټه ده، د ایران ګټه ده، د چین ګټه ده، د روسیې ګټه ده، د سیمې هیوادونو ګټه ده، په خپله د افغانستان ګټه ده. ځکه طالب دلته خپلواک نظام رامنځته کوي. د طالب پالیسي دا ده چې افغانستان نه به چاته ګواښ نه پیښیږي او نه به افغانستان ته څوک ګواښ پیښوي. او اوس د CIA د مزدورانو پالیسي دا ده چې د دې ځای نه باید نور هیوادونه وویرول شي، دا هیواد باید د جګړې ډګر وګرځېږي، د دې ځای نه باید چین هم تهدید شي، روسان هم تهدید شي، ایران هم تهدید شي، نور هیوادونه هم تهدید شي. او د اسلامي امارت پالیسي دا نه ده. همدا دلیل ده چې د پاکستان هم په دې خوښ ده چې طالب دې راشي، ایران هم خوښ ده، چین هم خوښ ده، روسیه هم خوښه ده، د سیمې هیوادونه هم خوښ دي. ځکه د موږ پالیسي واضحه ده، د موږ پالیسي څرګنده ده. موږ د سیمې د امنیت تضمین ورکوو، موږ د سیمې د ډاډ تضمین ورکوو. دغه ورور بشیر جان صاحب تاسو هم په لاین کې تر وخته انتظار یې. بشیر جان صاحب تاسو ته هرکلی وایو، مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ. جنرال صاحب زه یو سوال لرم، حوصله به راته کوئ. مهرباني وکړئ بشیر جان صاحب، مهرباني. جنرال مبین صاحب، قاری صاحب خوستی ته، انجینر صاحب ته، نورو ملګرو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موضوع د جو بایډن د څرګندولو په اړه ده. ما د جو بایډن مرکه ولیدله او وامې اورېدله. دغه خبرې قاري صاحب ټولې د امریکا په ګټو راڅرخېدلې. اوس راځئ زمونږ او ستاسې ګټې څه دي؟ زما سوال، علم په هر مؤمن او هر مؤمنه باندې فرض ده. زما سوال تاسو محترمونه دا ده چې اسلامي امارت د ښځو بنیادي او شرعي حقوقو په اړه څه پلان لري؟ که چیرې تاسې واکمن شئ، په لومړیو کې د ښځې، خور، لور د علم په اړه څه اراده لرئ؟ دا پوښتنه قاري صاحب یوازې زما نه ده، دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ګرځي. که په دغه کې موږ ته لږ وضاحت راکړئ مننه به مې وي. کور مو ودان. بشیر جان صاحب محترم، د ښځو د تعلیم په برخه کې خو اسلامي امارت په څو وارې وضاحت کړی ده چې موږ
منو اسلام چې کوم څه احکام دي هغه ته موږ ملزم یو په هغه باندې موږ ملزم یو هغه به موږ پابند یو. اسلام ښځې ته د تعلیم حق ورکړی دا خو په چاپیریال کې موږ د چاپیریال سره ستونزه لرو او د چاپیریال د اصلاح غوښتنه کوو او د چاپیریال د اصلاح ژمنه کوو. ښځې ته باید د تعلیم اجازه ورکړل شي خو په داسې یو چاپیریال کې چې د پوهنتون استاد د نمرو په بدل کې د هغې نه جنسي رشوت ونه غواړي، د امتحان د پرچې په بدل کې د هغې نه جنسي رشوت ونه غواړي. موږ د ښځو تعلیم ته ژمن یو خو شرط به دا وي چې د پوهنتون لیلیې ته د استخباراتو د رئیس زوی ور وانه وړي، هلته په نجونو جنسي تیری ونه کوي. د پارلمان د وکیل زوی د نجونو د لیلیې ته ور وانه وړي، هلته په نجونو جنسي تیری ونه کوي چې بیا سرې سترګې ګرځي څوک سپڼ هم نشي ور وهلی. موږ دې ټولو ته ژمن یو خو موږ د چاپیریال خبره کوو. داسې چاپیریال باید رامنځته شي چې نجونې محفوظې وي، د موږ تاسې ښځې محفوظې وي، د موږ تاسې ښځې د خوند اخیستلو یوه وسیله ونه ګرځي، د موږ تاسې ښځې د موږ تاسې دا ناموس دا د عیش و عشرت ذریعه ونه ګرځي. او دوی خو نن سبا د ښځه د عیش و عشرت او د خوند اخیستلو یوه وسیله ګرځولې ده. هر وکیل هر وزیر د ځان دپاره یوه سکرتره یوه نه بلکې 3-4 د ځان دپاره مقررې کړي دي، 3-4 سکرترې د ځان دپاره مقررې کړي دي. په هر دفتر کې چې داسې دفتر نشته چې هلته یوه پیغله جینۍ ناسته نه ده. دا د څه شي دپاره د دې عزت او ناموس محفوظ ده په دې دفتر کې؟ څوک د دې تضمین ورکولی شي؟ دغه جنسي لیوان چې دی چې په هیوه شي صرفه ونه کوله، دا جنسي لیوان چې د سرتیري د وژل شوي سرتیري د کونډې نه جنسي رشوت غواړي، نو بیا په هغه دفتر کې چې د سره سره سپینه ناسته ده، پوډر هم لګولې دي، سرخي هم لګولې ده، نو بیا به هغې ته دی کله تم شي چې دی د سرتیري د وژل شوي سرتیري د کونډې نه هم نه درېږي، د هغې نه تم کېږي. نو دی به بیا هغه دفتر کې چې د سره ناسته د ځان هم جوړ کړی ده، سترګې هم تورې کړي دي، ځان یې سور سپین کړی ده، نو د هغې نه به کله دی ودرېږي، هغه به کله دی پرېږدي. نو موږ وایو چې باید دا د موږ تاسې ناموسونه، د موږ تاسې دا میرمنې دا د خواهشاتو د خوند اخیستلو ذریعه نه وي. اسلام ښځې ته هویت ورکړی ده، اسلام ښځې ته تشخص ورکړی ده، اسلام ښځې ته مقام ورکړی ده. اسلام ښځه د خوند اخیستلو ذریعه نه ده ګرځولې، بلکې ښځه خپل یو هویت لري، خپل یو تشخص لري چې هغه یې باید وساتل شي، هغه یې باید محفوظ وي. ما ته نن یوه بله نادره به تاسو ته وکړم، اگر چې د موضوع نه مو وتلې د مبین صاحب. ما ته نن یو چا وویله هغه په کاناډا کې اوسېږي، بیا مې هغې سره مجلس کولو، ما ورته وویل دا د کرونا په اړه مو مجلس کولو، نو ډېره عجیبه خبره یې راته وکوله. ما مخکې دا کیسه اورېدلې وه خو نن مې بیا د ده نه داسې واورېده لکه دی د دې شیانو عیني شاهد و. دی ما ته وویل وایي چې په اروپا امریکا کې نرسنګ رومونه دي، نرسنګ رومونه چې دي دا د سپین ږیرو د بوډاګانو دپاره وي، د چا چې نه وباسي دولت ته نرسنګ روم ته یې ورکړي. نرسنګ رومونه چې دي دا د هسپتالونو په څېر داسې کوټې دي که نه، کورونه دي، کوټې دي، هغه د دولت په چارج کې دي، دولت هغې ته بیا خلک موظف کړي وي، کوم څوک چې ډېر سپین ږیری وي. غږ مې صحیح ده مبین صاحب؟ غږ مې صحیح ده؟ اوس صحیح ده، غږ مې اوس صحیح ده؟ اوس صحیح ده. و دا نرسنګ روم نه شروع کړ، اوس صحیح شو غږ مې؟ او غږ دې صحیح ده قاري صاحب، نرسنګ روم نه شروع کړه چې ډېره مهمه ده. مبین صاحب دا په کاناډا کې یو څوک دا هغې ما ته نن قصه کوله، ډېر اوږده قصه یې راته وکوله دا د نرسنګ روم په باره کې. ما د کرونا مجلس ورسره کولو دا خبره ما مخکې ما اورېدلې وه، خو دا نن مې چې واورېده دا دی د دې پېښې عیني شاهد و. زه ما ته وویل چې په امریکا او اروپا کې نرسنګ رومونه، دولت نرسنګ رومونه جوړ کړي دي. اواز مې صحیح ده؟
او بالکل صحیح ده. دوی نرسنګ رومونه جوړ کړي. نرسنګ رومونه چې دا د هسپتال په څیر ځایونه دي، هسپتالونو په څیر، خو هلته دوام وانشته. دغه د چا چې مور او پلار د عمر د 70 او یو کلونو د ای خواته واوړي، بیا دا خلک دوی د مهرباني قاری صاحب دولت ده. دولت خرڅ خوراک هم ورکوي، او دولت یو څوک چې څوک ډیر سپینګری بډاوي هغه د کس مقرر کړی وي، هغه خدمت هم کوي. بیا په د اروپا او امریکا کې چې څوک د نرسنګ روم ته د خپل مور او پلار پوښتنې ته په هفته کې یو ورځ ورځي आवाज قطع شو قاری صاحب. قاری صاحب د مونږ غږ درځي؟ قاری صاحب غږ مو درځي؟ دا د نرسنګ روم دا نوم هم دومره بد شاید چې هغه د قاری صاحب سیګنال یې خاطه کړي. دا نرسنګ روم زما سیګنال یې کته کړي. رښتیا ده. مهرباني چټي نوم یې د رنګ دی ورکسي. نو مبین صاحب دا د کس راته ویل چې په کوم څوک چې د دویم په ورځ نه د یکشنبې په ورځ نرسنګ روم ته ورځي او د خپل مور او پلار پوښتنه کوي، په اروپا او امریکا کې دا خسرنای بلل کیږي. مور او پلار خلی کور شړلې وي، هغه سره دوی په کور کې ژوند نه کوي، هغه په نرسنګ روم کې اوسېږي. بیا راته ویل چې د موږ افغانانو یو کار کړی دا، افغانانو بیا دا یو کار کړی دا چې خپل مور پلار نرسنګ روم ته نه لیږي، هغه بیا دوی دولت ته هغه وکوي درخواست جمع کی، بیا یو کور ورکی، وړوکی کور پیغه کې وای 2 کوټې وي، بیا نو دا مور پلار په ماغه کور کې اوسېږي، خو خرچه د دولت نه ورکوي. د دولت تیاریزه کړی وي، دولت د مور پلار ته خرچه ورکوي، نور اوسېږي هغه په ځان ته کور کې ګوري. دغه ته سوسیال وای، هم دې ته سوسیال وای. ښه په دې تعریف زما سر نه خلاصېدو، نن هغه سړی راته وویل بس سر مې خلاص شو. نو په دې سوسیال زما اوسه پورې سر نه خلاصېدو. نو دوی هغه د مور او پلار لپاره چې کوم کور غوښتی وي، دوی کوشش کوي چې مور او پلار نرسنګ روم ته ونه لیږي. هغه کور کې د دولت له لوري دوی ته شی مقرر شوی وي، خرڅ و خوراک. هغه خرڅ و خوراک دی راباسي، هغه بیا ډیره کمه برخه په خپل مور او پلار مصرفوي، نور دی په خپل ځان خوري، خپل ځان یې خوري. نو دغه خلک چې دی ګوره اروپا او امریکا کې، دا خلک موږ ته دلته ډېرې غټې خبرې کوي چې اروپا او امریکا کې داسې ژوند ده، داسې د بشر حقوق دي، داسې انساني حقوق دي، خو واقعیت دا دی چې هلته نرسنګ رومونه دوی په خپلو سپینګیرو مور او پلار ډک کړي دي. د مور او پلار سره چې سپینګیري شي، دوی په کور کې ژوند نه کوي. او الحمدلله د موږ تاسې دروند کلتور اسلام، د اسلام عجیبه او درانده اخلاق هغه څه دي؟ موږ تاسې د خپلو والدینو سره څه ډول ژوند کوو، څه ډول ګزاره کوو ورسره؟ د موږ تاسې ښځې د هغوی سره څنګه ژوند کوي؟ د موږ تاسې اولادونه هغه د کور سرداره وي، د موږ تاسې مور په کور کې مالک وي، سرداره وي، د کور واکداره دی وي، د ټول کور واک د دې په لاس کې وي. او په د فاحشه ټولنه کې، د بدماشه ټولنه کې، د بدبخته ټولنه کې چې کله مور او پلار سپینګیري شي، هغه نرسنګ روم ته ولېږي. نو دا نرسنګ روم نوم لږ مشکل ده، خو د نوم زده کول پکار دي. مبین صاحب نرسنګ رومونه ورته وایي، دغه خپل سپینګیري مور او پلار چې دی هلته وشړي. 3 کاله مخکې د دوی په دې مردار خورۍ زه خبر یم، دا سوسیال، نرسنګ روم، بینیفیټ، سکشویي، په دې هر شي خبر یې. ښه مخکې ځه. نو مبین صاحب مطلب مې دا و چې د ښځو د حقوقو په اړه بشیر جان صاحب ډېر ښه سوال وکولی، د ښځو حقوقو په اړه به تاسې څه وکوئ؟ نو اسلام چې ښځې ته کوم حقوق ورکړي دي، د تعلیم حق اسلام ورکړی ده، خو موږ یې چاپېریال خبره کوو چې داسې چاپېریال کې باید ښځې ته د تعلیم زمینه مساعده شي چې هغې په ناموس او په عزت باندې څوک تیری ونه کوي. موږ د دې التزام کوو. حارث صاحب محترم، بلال حبشي صاحب، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني وکړه. بلال حبشي کوي د نه مهرباني وکړه.
دا بل ور خان جانای مهرباني وکړئ مایک د خلاص کا خان جانای وروره مایک د خلاص کا خان جانای مهرباني وکړئ आवाज د نشته مایک د خلاص ده جهانگیر شیرزاد صاحب ته مایک خلاص کا خان جانی صاحب کار ونه کوي کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني وکړئ. محترم ستر جنرال مبین صاحب ته او انجینر صاحب ته او محترم قاری صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. نو ډیر خوښ یم چې تاسو سره په لایف کې ګډون وکړئ. نو زه هم هغه حماد ترانه خوان یم چې پرون مو ستاسو سره په لایف کې یوه ترانه وړاندې کړله خو بالامله د نیټ د ستونزې له وجې څخه هغه د موضوع په باره کې وروره که څه سوال لرې د ترانو پروګرام اوسه مشال صاحب لګیا ده نعتخوانان موږ هغوی ته بېل هغه جوړ کړی الله پاک مو عزت وکړه. دلته صرف موږ موضوع حساسه ده د جو بایډن موضوع ده که څه سوال لرې که نه زه به د هغه لینک درته ولیږم د مشال صاحب هلته د نعتخوانانو ښه زبردسته نعتخواني روانه ده اوس هم لایف روان ده. صحیح ده وروره موضوع باره که څه لرې د موږ سیاسي بحثونه دي الله دې وکړي چې خفه نه شي. صحیح ده مننه جنرال مبین صاحب نو ډېره زیاته قربان مشم ډېره مننه. ښه دغه بل ورور رښتینی غلام دا بیا پسې څوک ده رښتینی غلام مهرباني وکړه مایک د خلاص کړه. جهانگیر شیرزاد نمبر ده جهانگیر شیرزاد ښه جهانگیر شیرزاد صاحب ته مایک خلاص کړه هغه مخکې جهانگیر شیرزاد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. غږ می درځي؟ او غږ دې راځي مهرباني وکړه. ټولو ته زه سلامونه کوم. زما پوښتنه د دې سره بدله ده که تاسو اجازه راکړئ زه به پوښتنه وکړم. مهرباني وکړه که د موضوع مطابق د سوال وکړي ډېر به ښه شي که نه مهرباني وکړه. زما پوښتنه دغه ده چې په افغانستان کې مثلا د پولیس وژل کېږي او اردوی ملي وژل کېږي دوی افغانان دي او بیا مسلمانان دي. زه د حکومت یعنې د اشرف غني طرفدار نه یم شاید چې ستاسو نه به زه سخت د هغه خلاف یم خو زما فقط همدغه پوښتنه ده چې موږ مسلمانان یو او هغه کسان چې کوي د هغوی وژل یعنې په اسلام کې دا خو ګناه ده او ناروا دي. که کاري صاحب خو صاحب په دې باندې راړه واچوي. محترم وروره جهانگیر صاحب د پولیسو او د اردو د CIA د ټولو مزدورانو وژل خو چې دي هغه خو روا دي په اسلام کې او دا افضل جهاد ده او د دوی د وژلو دپاره موږ ډېر دلایل لرو. د امریکایانو ملګري دي امریکایان د افغانانو په کورونو خېژوي. کله چې یو کافر د مسلمان د کافر ملګری شي او د مسلمان په خلاف جنگ کوي نو د هغې وژل روا دي. په دې اړه موږ مخکې پخوا هم ډېر بحثونه کړي دي او په دې اړه ډېر دلایل موجود دي شتون لري. زه وایم هغې مقررول به ډېر وخت واخلي. هغه ورور دی هغه مخکني لایټونه وګورئ خپله به سوال حل سرباز وروره مهرباني وکړه. سرباز وروره مهرباني. السلام علیکم جنرال مبین غلام راواخلئ دلته د موږ په دې کمپیوټر کې دغه یوه ستونزه ده نه پوهېږم خوشبختي وبولو چې د رښتینې غلام او رښتینې مجاهد قضاوت په خپله کوي نو که ځینې ورونه رښتینې مجاهد لیکي او دلته نوم رښتینی غلام سي دا د موږ د کمپیوټر کمالات دي. دا درغه دا رښتینی غلام پیژني کمپیوټر مهرباني بس صحیح شو بس تا ته اجازه نشته په لایق پروانه کې څه دي چې نوم د په همغه نوم باندې به درته نوم اخلو. السلام علیکم جنرال مبین صاحب قاری صاحب او انجینیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډېر خوشحال شم چې نن مې قاری صاحب او انجینیر صاحب او مبین صاحب درې سره مې په یو ځای باندې وکتل. اوس والله ډېر خوشحال شم. زه ستاسو پروګرامونه روزانه ګورم. اوس د تاسو پیجونه یاره ماته نه ښکاري چې زه کوم پیج لایک ما سره خو جنرال مبین صاحب په نام باندې ډېر پیجونه لایک شوي دي.
هغه یو هم د معنی ده، خو بازه مونږ هم غږ نه ورته کوو، لګیا دي خپل خدمت دي کوي، یو هم د معنی ده، یو نه په د جنرال مبین په نوم پیج لرم، نه آی ډي لرم، هېڅ شی نه لرم. جنرال صاحب خو موږ خو مینې محبت نه ټول کوو خو پاته نه لګي. قاري صاحب ته څنګه یې؟ دا کولو ته لږ درنه تکلیف پکار وي، اجر پکې ډېر ده. قاري صاحب مهرباني وکړه څه سوال که لرې وروره، څه سوال دې وي مهرباني وکړه سوال ته دې راشه لاله. جنرال صاحب څه سوال مې نشته، قاري صاحب سره خالي خبرې کول غواړم، بیا به مې زړه خوشحال شي، بیا به کټ کېږم. قاري صاحب سلام پې واچوه نه. محترمه الله دې اجر درکړي، ژوندی دې مننه کوم. قاري صاحب ما نوم عبدالقدوس ته، خو سرباز مې ځکه درولې کې چې سرباز باندې جنرال صاحب ور اوچتول کا یا څه نه کوي اوچتول. سخت دوکه‌باز خلک هست. زه صحیح شو، زه په الله مسپارم. صحیح شو، مننه. دام دې مونږ یو رقم ته بلال حبشي سلام علیکم. بلال مبین صاحب زه ولاړم درته. ته ځې؟ زه په الله دې سپارو قاري صاحب محترم. قاري صاحب پوښتنه لرم، قاري صاحب محترم. مهرباني وکړه انجینر صاحب په الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام په الله مسپارم. مهرباني وکړه څه پوښتنه لرې قاري صاحب نه؟ بلال وروره مهرباني وکړئ بلال صاحب. خیر اوسه قاري صاحب، الله پاک دې اجر درکړي. ژوندی لره سلامونه مې قبول کړئ صاحب، تاسو انجینر صاحب، مبین قاري صاحب. وعلیکم السلام. پوښتنې خو ملګري کوي، تاسو په حضور کې خو پوښتنه کول او لیکچر ورکول به دا نامناسبه خبرې. اوس کوم ملګري دی لنډ شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي اجازه دغه شعر به ستاسو حضور ته وړاندې کړو. الله دې موږ ته بیا اجر راکړي او تاسو د اورېدو اجر. اجازه مې دا شعر درته ووایي مبین صاحب. مهرباني وکړه. وخت کمي نو د وخت دغه زیاته بخښنه غواړو درنه، خو بس شوق دې د ملګرو ډېر دی چې دا شعر به وړاندې کړو. مهرباني قاري صاحب تا په الله سپارو. غازي وفا د سر سودا د دل بقای مقصود غازي انټرنیټ ستونزه مه ده. بلال صاحب د انټرنیټ ستونزه مه ده. کلداري ګلدار سزا غږ نه راځي اور دانو بدلاو د سر سودا دین بای مقصود اشنا کوي غزا پسنګ هدو جنگ رواج کلتور او فرهنګ په اسلام نن جهاد او جنگ رواج کلتور او فرهنګ ساتل زما او همداستا ناموس حیاء مقصود ساتل زما او همداستا ناموس حیاء مقصود غازی اشنا کوي غزا در رب رضای مقصود هنکړي وفا د سر سودا د دین بقای مقصود غازی اشنا کوي غزا. جزاک الله مبین صاحب، الله تاسو د اورېدو ټولو ملګرو ته د اورېدو موږ ته د ویلو اجر او ثواب راکړي. جزاک الله. وخت مو دی الله مو عزت وکړه. قدردان شه فهیم شینواری راغلی ده په سوشل میډیا کې په لیوني سپي باندې مشهوره ده. مهرباني وکړه په سوشل میډیا کې په لیوني سپي مشهوره ده او د ملالۍ شینواری د تره زوی ده. ملالۍ شینواری هغه دفاع وزیر سره چې معامله ډېره خړه شوله، وایس میسیجونه یې هم راووتل، نو دا د هغه د تره زوی ده. مهرباني وکړه دا ستا مسلماني ده شینواری صاحب، مهرباني وکړه د موضوع مطابق که څه لرې خبرې وکړه، که نه توف لعنت شه در باندې.
بس صحیح شو زه په سوشل میډیا کې دا سړی په لیوني سپي مشهوره ده ټوله ورځ مقدساتو ته توهین غیر له دې چې اسلامي مقدساتو ته توهین وکړي غیر له دې چې علماو پسې توهین وکړي او صرف د 15 روپو سوسیالو لپاره ایمان خپل خرڅ کړی ده سپي مینځي یو سړی چې سپي مینځي په خپله ما ته ویلې چې زه په ډاګ واش کمپنۍ کې کار کوم چون زه په انګلیش نه پوهېدلم صحیح هغه وخت کې برمنګم کې په اول سمپ کې وم نو ده ما ته وویلې 4 کاله مخکې چې زه په ډاګ واش کمپنۍ کې کار کوم ما ویلې دا به ډېر غټ تجاري چا نه مې پوښتنه وکړه وایي ډاګ واش کمپنۍ د سپي سروس سټیشن ته وایي ای خدای دې مال غرق که سپي مینځي او دومره په افتخار هم وایه چې زه په ډاګ واش کمپنۍ کې کار کوم نو محترم ورونو مطلب مې دا و چې هغه امیدونه او ارزوګانې چې دوی په جو بایډن پسې تړلي وو هغه مایک د کبان کې وروره اواز دی راځي هغه امیدونه چې دوی په جو بایډن پسې تړلي وو چې پاس له ټرمپ نه به جو بایډن راځي او هغه به افغانستان کې امریکایي سرتیرې پرېږدي خو موږ دوی ته ویلي وو هغه وخت مې هم درته ویلي وو چې جورج واشنګټن جورج ډبلیو بوش سینګل بوش تور اوباما رونالد ریګن دا اوسنی د مایکلستر د که څه بلد سي دا ټول بیرته راژوندي شي بیرته د امریکا قوت هماغه د 2001 ته لاړ شي بیا هم انشاءالله د افغانانو په مقابل کې دوی نشي درېدلی او بازګشت د افغانستان جګړې ته نشي کولی افغان ولسه زیری در کوم اطمینان در کوم ازادي ستا په مقدر او په تقدیر کې لیکل شوی ده دغه ازادي چې 18 کاله تا پې باندې وینې تویې کړي شهیدان دې ورکړي کونډې وي یتیمان درنه پاتې زه درته ډاډ او اطمینان در کوم چې دا ازادي د راتلونکي عنقریب په برخه کې ده ډېرې لږې ورځې دي او هغه سوسیال خورو سکشویانو ته وایم چې لعنت دې په تاسو چې د تاسو بابا چې څه وکړل نن په غزني کې د هغه منډې مونږ ولیدلې لعنت دې د تاسو په دې شړونګا بابا سي چې 18 کال هم دته مفکر ویلې د غلامانو مزدورانو د غرب نه راغلي فلبرایټانو ته دلته په افغانانو باندې واکمن کړي او تاسو ورته په اروپا کې لابي کوله د $500 لپاره نن هغه رسوا او ذلیله شول نن د هغوی وروستی امید چې جو بایډن ته یې درلوده هغه باندې هم د الحمدلله د الله تعالی له خوا نه داسې اوبه ورتوی شوه چې ټول ارمانونه یې ساړه شول بندیان چې د دوی سرې کرښې وي هر وخت دا هر وخت په زیړو بدل شوي بندیان را خوشې سول دا پاتې بندیان به هم را خوشې کېږي بین الافغاني مذاکراتو کې هغه څوک به بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي چې من حیث افغان من حیث حکومت نه من حیث د کابل اداره نه من حیث د امریکا غلام نه زی به د طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات ته کینی بین الافغاني مذاکراتو کې به خبرې شروع کېږي د افغانستان پر راتلونکي حکومت باندې دا به نه د امریکا فشارونه وي دلته نه به د برطانیې او نه به د نور انګریزانو تاسو د دې غلامانو حیثیت د بادارانو له خوا نه وګورئ د شورا بیس چې په انګریزي کې کوم بل نوم ورته دوی اخلي کمبیسټن ورته وایي هغه امریکایانو خالي که چې $1 بلیون مصارف پې باندې شوي دا بیس د دې دپاره امریکایانو نه و جوړ کړی چې 20 کاله پس به د خاورو ډېرۍ هلته پرېږدي دا یې د دې دپاره جوړ کړي و چې متحده شوروي چین منځنی ختیځ او اسیا ټول ملکونه له دغه بیس نه اداره کړي دلته د 1 لک امریکایي سرتیرو برطانوي سرتیرو او د 3 لک افغان غلام او اجرو مزدورو عسکرو دپاره جای جوړ سوی دا هغه بیسو چې ټول اسیا اداره کوله د طالب سرخیندونکو مجاهدینو غازیانو له خوا نه د دې بیس کمبله ورټوله شوله د ابد لپاره هغه نور بیس نه یوه دشته او د کابل مزدور ادارې غلامانو ته څه شی پرېښوده یوازې د خاورې یو څو بونډرېګانې هغه سیمونه هم ترې نه وویسته ای غلامانو مزدورانو ای د انګریزانو ته بیس ته وړونکو مردګوانو چې تاسو به جنکۍ ورته سپلای کولې تاسو به سبا افغانانو ته په کومه سترګه ګورئ پرونه پورې د زه تورست بللم نن همدغه تورستان راجګېږي له امریکا نه د افغانستان د ازادۍ جګړه ګټي نن امریکایان په ټیټو سترګو له افغانستان نه وځي نن د ماتې تړون له طالبانو سره لاسلیک کوي دا د تاسو لپاره د شرم خبره ده موږ 4 کاله 5 کاله مخکې په تاسو دا غږ کړی هغه وخت چې سوشل میډیا تازه راووته چې ای لیوني سپیو ای په اروپا کې په سوسیالو مستو عیاشانو ای سکشویانو د علماو د طالبانو توهین مه کوئ خپل ورونو ته تورستان مه وایئ
من خپل د وطن د دفاع په خاطر من غلامان یو. دوی په اروپا کې سوسیالو ته نه سپي مینځي، دا نر افغانان دي. دوی په اروپا کې سپي مینځي، سوسیال خوري، د امریکایانو د اروپایانو تشنابونه پاکوي. دوی نر افغانان دي. دلته طالب ټټر په ټټر له امریکایي سره په جګړه بوخت ده، دا غلامان دي. هغه څوک چې د امریکا په سرنوشت تاریخ جوړ کړه، د افغانستان په باب باندې یو بله دروازه خلاصه کړه د امپراتورانو د عدیلې، هغه خلکو ته د غلامانو خطابونه کول. دې نه وروسته به معلوم شي د تاسو دا پلاستیکي مارشالان، د تاسو دا بې ضمیره او خرڅوي لوتي مارشالان، د تاسو دا بې غیرته له اروپا نه راغلي پلبرایټان او سکشویان په هوټلونو کې ورته کار پیدا کوي. دغسې نجیب ننګیال امریکا ته د کاسې مینځلو لپاره، د هوټلونو مینځلو لپاره در وتښتېده. ډېر وزیران او شړونګا به دې رواني. نو زه تا نه په سوشل میډیا کې لیونی سپیه تا نه مهیله دا ده شړونګا ته دې چېرته ډاګ واش کمپنۍ کې کار پیدا که. افغانستان د غلامانو لپاره نه ده، افغانستان د خرڅ شوو مزدورانو لپاره نه ده، دا د هغه چا لپاره ده چې 18 کاله اوس له امریکایانو سره جګړه کړې ده. له دې نه مخکې د روسانو امپراتوري ماته کړه، له هغه نه مخکې د انګریزانو امپراتوري ماته کړه. د موږ تاریخ جوړونکي اتلان او مفکران معلوم دي. هیڅوک د افغانستان په تاریخ باندې معامله نشي کولی. د موږ مارشالان معلوم دي. یو لوتی، یو بېناموسه، یو د افغانانو قاتل، د ګیلمجمو ملیشو مشر، هغه هېڅکله د موږ مارشالي نسي کولی، نه د موږ نمایندګي کولی سي. د ده مارشالي به زه هلته ومنم چې کله امریکایي عسکر له افغانستان نه ووځي، کله میدان ما او تا ته خالي سي، بیا به هلته ما او تا سره ګورو چې ته د میدان نرې او که زه. د کولاب دروازې هم در باندې بندې دي. تاجکستان او ازبکستان ته هم نسې تللی. همدغه ترکیه چې د تا زوی زوم ده، دا به هم پاسپورټ نه درکوي، دا به دې په خپل ملک کې نه پرېږدي انشاءالله. همدغسې ټول دغه شړونګا دې نه ده، دا به خلک په لبنان کې نه پرېږدي. که همدې ښځې ورته ونیله چې اشرف غني دې ما له خوا طلاق یې، دا زه او دا تاسو، ځکه په اروپایانو په عیسویانو کې طلاق ښځه سړي ته ورکوي. ډایرکټ به د طلاق کې همدلته به پاتې شي، پروازونه به د لکه د شاهنشاه د ایران غوندې در باندې بند سي، یو نر به درته پیدا سي چې هماغه پړی چې موږ د نجیب په غاړه کې اچولو هغه به د تا په غاړه کې واچو، په اریانا چوک کې به د راځوړند کړو او دا ټول ملت به د ننداره کوي. تاسو کوم وحشتونه ونه کړه؟ تاسو د طالب په نوم څومره افغانان شهادت ورسوه؟ تاسو د طالب او د پنجابي په نوم څومره مدرسې ورانې کړلې؟ څومره توهین مو علماو ته وکړه؟ څومره د مقدساتو سپکاوی یې وکړه؟ نن ذلیله مړې سترګې ټیک سرونه ولاړې. الله نه مو نور ذلیل غواړو، له الله نه مو نور هم رسوا غواړو، تر دې هم زیات رسوا شئ، ځکه مونږ خپلې غاړې په تاسو خلاصې کړې. مونږ ډېرې چغې درته وویلې چې مونږ افغانان یو، دا کور د افغانانو ده، خو تاسو مونږ په افغانیت نه منلو. نن مونږ درته وایو چې افغانستان د ما او د تا کور ده، خو چې څه زه درته وایم هغه به راسره منې. دلته په دې خاوره کې له ما سره داسې ژوند کوي چې سره رقم د حکومت او د قانون اوامرې. هلته به زه درته اساسي قانون جوړوم، ته که نرې بیا تر سرغړونه وکړه. هلته به موږ درته اساسي قانون جوړوو، ته که نرې له اساسي قانون نه اخواته پښه واړوه. هلته به درته موږ سرې کرښې راکاږو، نر د هغه څوک چې سرې کرښې ماتې کړي. هلته به حکومت، هلته به عدالت په ما، په وزیر، په امیر، په ټولو باندې یو شان پلی کېږي. بیا زه تا ته حکومتداري ښیم چې حکومتداري څنګه کېږي. تا خو وروره غله د وزیران، عیاشان د وزیران، ملالۍ شینوارې څه سوه؟ دا د ملالۍ شینوارې د تره زوی څه سو؟ راسه راسه، مهرباني وکړه قاري صاحب، انجینر صاحب محترم. دغه ده ایشچي مارشال هم دلته راغلی ده، اوس یې خواند وکړه. څه سو؟ دلته چې راځې رښتینی مجاهد بیا نوم هم ځان ته ولیکي. دغه ده، موږ دې نه پېژنو، موږ ته معلوم نه. انجینر صاحب مهرباني وکړه. که چېرته خدای باندې د موږ لایفونه بدلېږي یا د اسلام نوم پې بدلېږي، مهرباني وکړئ مه راځئ د موږ لایف ته. لږ حیا وکړئ، شرم وکړئ، دلته بیا راسئ کنځا کوئ یا بدې خبرې کوئ. اولا تاسو ته وایم. دویم الحمدلله الحمدلله نن هره خبر چې راځي موږ په خوشحالتیا باندې کوو چې په امریکا چې دوی به ویل موږ امریکا ساتو، هغه امریکا نن په دړې وړې کېدو ده. الحمدلله هغه امریکا کې داسې مشکلات روان دي چې لکه څنګه چې روسیا تباس ولا داسې به انشاءالله د دغه مجاهدینو د وینو په برکت باندې امریکا هم دړې وړې او تباه کېږي.
اروپا به ان شاء الله دغه تباه کیږي. تاسو به انجام وګورئ او هغه څوک چې لکه څنګه چې د روسانو پاتې شونکي کوم انجام ورسېدل ان شاء الله د امریکای پاتې شونکي هم په هغه انجام رسیږي. دا باندې ټول خبر سي. او ورونو چې دلته راځي اولا چې څوک راځي او داسې خلک وي چې محترم، دا د محترم خلکو مجلس ځای ده، دا د هغه خلکو مجلس ځای چې هغه د اسلامیت او د انسانیت په حقیقت باندې پوهیږي. دلته هغه څوک نه راځي چې هغوی د اسلام مخالف وي یا د انسانیت مخالف وي یا په خپل مشران کرمیږي په یو شرمې. بالکل. او ټول اسلام پال مبارزینو باندې غږ کوم فهیم شینواری ما په خپل د ټول بیک ګراوند راوستلی ملالۍ شینواری سکه د دې تر لور ده، سکه دا د لاړ سي په هغه باندې د غیرت وکړي. که دا نر ده د اسدالله خالد نه پوښتنه وکړي چې د ملالۍ شینواری عزت یې ولې تار تار که. تاسو هغه د شینوارو په نمایندګۍ د دې دپاره لېږلی چې د تاسو د حقوقو نه دفاع وکړي، هغه ښه دفاع درنه وکړله. نو شینواریا اول به د ملالۍ شینواري قضیه کتې نه سې کولی، اسدالله خالد ما ته وسپاره، زه درته پوښتنه ترې کوم. په خدای داسې دا غوږونه درته پرې وبڼومه خو تا کې غیرت نشته، ته په کومو سترګو لایپو ته راځې؟ اول لاړ شه د ملالۍ شینواري د قضیې مسله مکمل لا الحل هغه که مونږ پوهېږو. زه د تا هر څه څارم، داسې نه ده چې زه مونږ داسې یو د بس میډیا ته راسو خبرې کوو، په هر څه د خبر یم او اختار در کوم. که نن نه پس د خولې نه غول باد کړه، قسم مې دې په خدای کور دې راته معلوم ده، زندګي دې راته معلوم ده، او دا اوس سرې قطعې ته زنګ وهم په بالله د تا په باره کې ټول معلومات راکړي، مالنه تر اوسه یې ما ته څه نه دي ویلي. بیا چغې ونه وایه په میډیا باندې، اوس نه درته وایم داسې دې په چغ کړم لکه لیوني سپي غوندې، لکه لیوني سپي غوندې. دا فکر ونه کې چې ته به دلته راځي علماو ته به توهین کې موږ به درته کینو، د موږ د دفاع څوک نسته، د موږ د هغه څوک نسته، د موږ د غږ اورېدو څوک نسته. قسم په خدای په همدې شینوارو کې د داسې غازیان لرم چې دغومره مې ورته ویلې چې دغه خبیث او دغه عکس پلار ورور ټول یې راونیسئ او تر هغو پورې لکه خره غوندې وډبوئ چې تر څو د توبه نه یې ویستلې. چور خو نه ده راځي دلته ټولو علماو ته توهین کې، ته په اروپا کې ناست یې، پلار دې هم د سره شریک ده په دې جرم کې، ورونه دې هم شریکان دي او د هغوی په مشوره باندې کې، ځکه هغوی ته ته پیسې رالیږې. که د تا مشوره نه وای پلار به درته ویلي و بچه ګزاره وکړه دلته ما ته مشکلات جوړیږي. پلار او ورور دې په دې جرم کې در سره شریک دي، د سړي بچی سکنې بیا ګیله ونه کې. زه د تاسو له لاسه په خپل کور کې آرامه ژوند نسم کولی، ولې ما څه جرم کړی؟ خو همدې سوشل میډیا کې ته راځې خلکو ته کنځلې کوې. زه دعوت چلوم، زه د اسلامي امارت نه دفاع کوم، زه له مجاهدینو نه دفاع کوم، ولې د ما امنیت په خطر کې ده. قسم مې دې په خدای چې بالمثل عمل به در سره کوم، بالمثل. د ما په جرم د ما ماماګانو ته اختارونه ورکوي حکومت، د تره زامنو ته مې ورکوي، د تا به پلار او ورور مزې کوي، ته به له اروپا نه ورته د سوسیالو پیسې رالیږې، څوک به څه نه ورته وایي. دا درته آخري خبره کوم شینواریا، که بیا مې په سوشل میډیا د تا چرندیات ولیده، لهو او لعب مې دې ولیده، همدغه شینواری دې په شینوارو باندې درته برابروم. هر څه دې راته معلوم دي. دا چې موږ درته غږ نه کوو ځان نه فاروق منګل مه جوړوه. 100 وارې مې ورته ویلي چې د الله روی که ما نه واوړه، مه کوه دا غلطې خبرې، مه کوه کنځلې، مه کوه مور مې څه ګناه کړې، خور مې څه ګناه کړې، نه یې منله. چې کله مې د ښځې عکسونه ورته راوویسته څنګه په کور کېناسته او دا ځواني مې مسره کړې، تر اوسه مې په سوشل میډیا چاته نه دي ښودلي. دا د ما غیرت و. دا که د تاسو لاس ته راغلی وخته به م خدا څه کړي و. فاروق منګل معامله به در سره کوم، هغه بل جبارخیل معامله در سره کوم، ګوره د شیرزاد معامله در سره کوم. 4 کسه ما په دې سوشل میډیا بلیک میل کړي دي، که نه راندې راودي وځي. تم د سړي زوی سه بیا به چغې نه راته، بیا به زارۍ نه راته کوې. دومره مې درته وویلې کور فامیل هر څه د په افغانستان کې دي، زه درنه خبر یم د سوسیال خور بچه جاړي بیا چغې وایي، چغې وایي، بیا وایي دا د موبین له لاسه او دا د موبین له لاسه. فاروق منګل او دا نورو ته یې وګوره. فاروق منګل ته مې دا هم ویلې چې د ما باره کې د که ګیله م وکړه بیا دې نه پرېږدم. هغه په اسټرالیا کې د زه په افغانستان کې یم ټرک دې وکړي که نه، بیا زه د سره داسې عمل کوم. د نه سړي بچیانو چټي چټي راسې دلته خبرې دې زده نه دي، بس خالي اتهامات لګوي. تفه قخه پخه چی شي لیونتوب دې شروع کړی ده. ولې ما څه ګناه کړې چې اختارونه راکوئ؟
څه جرم مې کړی ده؟ کله وای پنجاب کې، کله وای په ایران منډۍ کې، کله وای په دې کې. زه دا اوس هم په سټنډیز کې یم، راسه لاس دې خلاص. افغان مبارز مهرباني وکړه. دغه ایشچي مارشال دا ایشچي مارشال ته غږ وکړه چې په خپله دوستم د کابل څوک ده؟ نه پښتون یم، مسلمان یم. نو څنګه مسلمان چې د دې غوی عکس دې لګولی ده؟ نو خو بیا خو مې نه در اخلي. نو خو دغه د اوس به دې بېرته قطع کړمه. نو دا خو د خره عکس دې خره عکس دې لګولی ده. افغان مبارز مهرباني وکړه. لرې که دا عکس دې له پروفایل نه لرې که دا خنزیر د خره عکس ولګوه. السلام علیکم ورحمت الله. که د اشرف غني لګوې دواړه مونږ ته یو شی دي، هر یو څه ته لګوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستر جنرال صاحب تا ته، انجینر صاحب ته او بلال حبشي ته خپل سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. مننه، ډېره ښایسته موضوع مو راخیستې ده. زه به په موضوع باندې یو دوه درې خبرې وکړم. هغه دا چې د کابل اداره او د هغه چارواکي چې د سولې په وړاندې خنډ جوړاو او خپل آخري امید د لاسه ورکړ، ټولو اسلام پالو مبارزینو د سنګر مجاهدینو وطنانو ته مبارکي وړاندې کوم. بله جالبه خبره دا ده چې د مجاهد صاحب مرکه ما په بشپړه توګه پرون واورېده د اعظم صاحب سره یو ځای. په هغه کې ډېر یو غوره خبرې دا وې چې اعظم ټوله ملامتیا ومنودله چې موږ بالکل د طالبانو په زندانیانو چې کومه تړون هم لاسلیک کړی و، په دې کې موږ پاتې راغلي وو. موږ طالبانو ته کم یو. طالبان چې کم تړون موږ سره لاسلیک کړی و، کومه ژمنه چې کړې وه هغوی په خپله ژمنه ولاړ دي. خو په تعصب سره چې د دې ژمنې خلاف لوبه روانه ده، د موږ نه بار بار دا تقاضا او دا غوښتنې کېږي چې باید موږ پاتې شو. خو موږ د پاتې کېدو ځکه نه یو چې دا تړون داسې معمولي او وړوکی تړون نه دی، دا په نړیواله سطحه دا تړون دی. دا تړون که موږ مات کو یا د دې سرغړونه وکړو، دا به د امریکا د ماتې سره مخامخ کړي. امریکا به په نړۍ کې د زوال سره مخامخ شي. نو زه ټولو اسلام پالو مبارزینو مجاهدینو ټولو ته مبارکي ورکوم ان شاء الله تعالی چې موږ به ډېر ژر په افغانستان کې د اسلامي نظام شاهد اوسېږو ان شاء الله. ډېره مننه مبین صاحب، بس همدغه وینا مې. قربان مشم ان شاء الله العزیز. د افغانستان ولس ته اطمینان ورکوم او دغه خلک چې په سوشل میډیا باندې توهینونه کړي دا د معاف کېدلو نه دي. یو ژورنالیست، یو سوسیال خور سک شوی، چا چې مقدسات توهین کړی ده، چا چې طالب ته تروریست او دهشتګر ویلی، دا خلک د معاف کولو نه دي. ځکه دوی د مونږ په زخمونو باندې مالګې ډلول. دلته به د ما بچی ستی ټوټه ټوټه پروت و، د به یې دا پنجاپی ده. هلته به د ما پلار، د ما مور، د ما د کور غړي، پښتانه باعزته خلک، علما، سپین سري او تور سري امریکانو بمبار که دوی به یې دا پنجاپیان دي. دا خلک د بخښلو نه دي. دوی چې څومره خیانت د افغانستان له مظلوم ولس سره کړی، دا د بخښلو نه دي. دوی چې کوم جرمونه کړي، دوی چې کوم جرمونه کړي دي، تاسو د بخښلو نه یاستئ. د افغانستان د خاورې، د دې معطرې خاورې بوی به هم د تاسو لپاره حرام سي انشاءالله. په دا کومو جرمونو چې تاسو کړي، تر 200 زیات راته معلوم یاستئ. هغه خلکو چې مقدساتو ته توهین کړی او لابي مو ورته کړی، پروګرامونه مو ورته جوړ کړي دي. انشاءالله که ژوند باقي وو او که ژوندی وم که نه وم، هغه مې په لیکلي مې صف کړي سپارلي مې دي. پوه شئ، بېغمه شئ. تاسو کوم جرمونه ونه کړه، دغه 18 کاله مو کوم خیانتونه ونه کړه. مهرباني. مبین صاحب ډېره مننه. مبین صاحب ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه نو ډېر د اسلام ضد اشخاصو ته بخښنه وکړه. خو هغه خلکو چې په تبلیغاتي بڼه د اسلام سپکاوی کو او د اسلام پسې سپکې سپورې کولې، هغه خلک رسول الله معاف نه کړل. دا هغه سخترینه او په تش په نامه مسلمانان دښمنان دي چې د اسلام او مسلمان دعوه کوي چې زه مسلمان یم، ولس یم، ما ولې وژنئ. بیا هم علماو ته، زمونږ مشایخو ته، زمونږ روحانیونو ته، زمونږ دین ته سپکاوی کوي. د دې بخل به د راتلونکي نسل دپاره یو لوی ستر او نه بخښونکی جنایت وي. جرأت به ورکړي، نورو سپیو ته به جرأت ورکړي. بالکل به جرأت ورکړي، ځکه موږ ولیدل، موږ وکتل
موږ وکتل موږ ولیدل مبین صاحب دا هغه خلک پاتې شوني وي د کمونیزم ملاتړ کوو او به چې د ځانونه عیار کړل د مجاهدینو سره وروسته بیا د مجاهدینو پخې وهلي او مجاهدین داسې بدنام کړل چې نن هم د ځینو پلورل شویو د لاسه هغه مجاهد هغه یتیم چې پلار ورور مور کور ژوند د لاسه ورکړی هغوی دپاره پیغور ګرځېدلي دي. الله دې داسې وخت نه راولي او انشاءالله تعالی زه امید لرم چې هغه وخت په ځکه نه راځي چې دا خلک اوس ثبت شوي دي ریکارډ شوي دي د دوی ویډیوګانې د دوی خبرې د دوی غږونه ثبت شوي دي او انشاءالله تعالی مبین صاحب تا دې راته الله ژوندی او ګړندی لري د تا نه خو به انشاءالله ځکه نه خطا کېږي چې ته ډېر ښه پېژنې ډېر ښه یې پېژنې. زه په غږ پېژنم ګوره دا یې راغی د رښتینې مجاهد په نوم هلکه ته اوس موږ سره هر چا سره پنجه موږ سره پنجه رښتینی مجاهد ډایرکټ مې خپل سټډیو ملګري ته نوم یې بدل که په سوشل میډیا کې لیونی سپی یو پکې دا ده نور ختم دی یو دی ده پوه شې او د سره به زه نن نه پاس ګورم ده ته ما صرف د دې دپاره چې دا یو مظلوم ده د ده د تره په لور باندې چې ملالۍ شینوارې د اسدالله خالد جنسي تیری کړی ورکې که نه به وایم ډېر وخت نه راته معلومه پرېږده سم بسې خو دا د سړي بچي نه کېږي. ځینې وایي شخصي کې به درته ویلي دي مونږ هر څه په لایف خپرونې کې دي دلته لایف کې راغی توهین یې وکړه ځکه مې ورپسې راواخیستله. نو اخره کې دا خبرې کوم چې د افغانستان د اسلامي امارت سرښندونکو مجاهدینو غازیانو ستاسو مرال بایللو دښمنانو نور جګړه ییز قدرت له لاسه ورکړی او ډېر زر ده چې انشاءالله په ټول هیواد کې اسلامي نظام نافذ او د مؤمنو هیوادوالو ارمان پوره شي. زیرک اوسئ خپل صفونه منظم کړئ چې د تړون د معمولي سرغړونې په صورت کې د کفارو د هغوی د مزدورانو بیسونه له خاورو سره خاورې کړو. بپیشای اردوی سربکف امارت اسلامی افغانستان دشمنان دین وطن را تعقیب کنید نگذارید تا بار دیگر این ملت مؤمن و مجاهد را با بدبختی های غمانگیز روبرو سازند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په لوی رب مسپارم.